دا مسلمانان چې دي دا ټول وحشیان دي، دا بې ګناه خلک وژني، بس مړي وکړه دا ووژنه هغه ووژنه. دنیا کې خلک ډېر بې ګناه خلک یې ووژل، دا انسانان یې ووژل. دنیا پرمختګ نه غواړي او دا نه غواړي. او ته ودرېږه، ډېرې داسې خبرې به مو اورېدلي. څو وخته مخکې یو کتابخانې ته لاړم، ورته مې ویلې مالکه داسې یو ځوان پیدا شي چې تېر 300 یا 400 کلو کې چې څومره انسانان مړه شوي بې طرفه، که مسلمانان هم وژلي، عیسویان هم وژلي، یهودان هم وژلي، ټولو چې څونه انسانان وژلي صرف ثبت کې موثق چې څونه انسانان وژل شي. بیا هغه کتاب خانې ملګری راته ویلي دلته یو کتاب شته چې د ایول 100 ایول چې پښتو کې ژباړل شوی د نړۍ تاریخي 100 شیطانان. دا کتاب مې واغسته. په دې 100 شیطانانو کې چې وګورئ 98 غیر مسلمانان دي. هغه یو پکې کوم مسلمان یې راغستی چې هغه څه مسله وه په کوم هیواد کې یو جنرال دی چې هغه هم د دوی روزلی و چې بې ګناه انسانان یې وژلي وو. په دې کې چې تاسو وګورئ، یعنی دا کتاب هغه څوک چې ذهنا تکلیف لري او نشي برداشت کولی چې دا د وحشت آخري حد وګوري یا ولولي، نشي برداشت کولی مې لولئ. له اوسه نه تاسو ته وایم چې دغه کتاب مه لولئ. هغه ځوانان چې کوی شي دا زه کولو ذهنا کوی شي، آرام دي، غټ زړه لري او قوي دي، هغې دې ولولي. ځکه چې په ده کې یوه ښځه دا کتاب چې مې ولوست، یوه ښځه د نورې ښځې وژني، وینې ورته په حوض کې اچوي او هغه کې لامبي. وایي دا د صحت لپاره ښه دی، د سکن لپاره، جلد لپاره ښه دی. واړه ماشومان اخلي اور کې سوځوي. دا رواني تکلیف انسانان دي، دا تکلیفونه لري، دومره وحشت، حتی کبابي غوښې ورته خوري، ټوټې ټوټې کوي انسانان، ټوټې ټوټې کوي. څونه میلیون همداسې هټلر، همداسې بل، همدغسې هغه د روسیې چې کوم مشر و هغه، همدغسې چنګیز خان چې کوم دی، سټالین دی، همدغسې هټلر دی. دوی ماشومان اخلي، اور یې بل کړی، ماشومان په ټیلر کې راوړي، دا ماشومان اخلي په اور کې اچوي. کوم ماشوم چې لږ سوځېږي وځي هغه په لغتې غورځوي بیرته اچوي، ښځې ورته شنډ کوي، اخلي. دومره مشکلات په ښځو په تیری پې کوي، جنسي، حتی په مړو باندې جنسي تیری کوي. دوی راځي موږ ته بیا د انساني حقوقو خبرې کوي. ماشومان په سرکونو کې بند کړي، ټوټې ټوټې کوي، انسانان اخلي. دا رواني فکر وکړي که دغه 100 ایول انسانان مسلمانان وای، تاسو به بیا میډیا او رسنۍ او ملحدین او سیکولران او ټول لیدلی چې څه رقم دوی په دې موضوع باندې خبرې کوي. اوس چې کله دوی مسلمانان نه دي، هیڅوک پرې باس نه کوي. دوی چې دونه بې ګناه انسانان په نړۍ کې مړه کړ، تکه تکه یې کړ، په بمونو، په هر څه، هیڅ خبره هم نشته. تاسو په دې کتاب کې ولولئ چې دوی یعنی هغه د وحشت آخري حد دی. انجونې په امریکا کې اخلي وژني، انجونې کور ته راوړي، ټوټې ټوټې کوي، او هغه داسې په سخته باندې وژني چې حد نشته. او ته یې پوښتنې هم کوي، ما ده نه خوند اخیسته، د دې کارونه ما خوند اخیستل، د ماشومانو په وژلو، د ښځو باندې په تجاوز، د بې ګناه انسانانو په وژلو دوی ترې خوند اخلي. کله چې یو انسان دنه څنګه وحشي کېدی شي. تاسو دا کتاب ټول وګورئ چې د دې مکمل بخش چې څونه لیکوالان دي یا خلک دي چې دوی وژلي دي، په دې کې ټول دا د 100 دي. که تاسو یو ځوان که تېر 200-300 کاله راوسپړي چې څومره انسانان او څومره خلک وژل شوي دي، نو دا به بیا وګورئ چې څومره مسلمانان وژلي او څومره دوی وژلي. ولې دغه کتابو باندې موږ خبرې کوو؟ دا ځکه چې اوس سیکولران، ملحدین او دا نور د هغوی ملګري، هغوی د دې موضوع باندې فکر کوي چې دا مسلمانان تل لپاره، تاسو وګورئ، د خپل د عزت، د ناموس او د خپل د هیواد د خپل دفاع لپاره دوی اسلحه پورته کړي. نور وخت تاسو وګورئ چې دوی په څومره هیوادونو اشغال یرغل کړی، څومره بې ګناه انسانان یې وژلي او څومره ماشومان وژلي. جالبه خو دا ده چې دا موږ نه لیکو. که چېرته دا یو مسلمان لیکلی بیا به هم تاسو پې شک کوو. که تاسو د BBC او CNN او نیویارک ټایم او نورو رسنیو ته لاړ شئ، په هغه کې به تاسو پیدا کړئ چې څومره انسانان دوی وژلي. او د ده لیکوال هم مسلمان نه دی، مارټن ګیلمن، نه پوهېږم والکاټ دی چې شی دی، دا مسلمان نه دی. دا شکر دی چې دا مسلمان نه دی. که دا مسلمان وی، تاسو به ویل چې دا کتاب کې دی ګوته وهلې مسلمانان واسې د ځانه لیکلی. ښه دی چې لیکوالان هم غربیان دي، رسنۍ هم غربیان دي، او خلکو چې کوم دا وحشت یې کړی دی هغه هم غربیان دي. نو هغه ځوانان چې زړه لري دا کتاب کوی شي په جلال آباد کې، کابل کې او نور بعض ځایو کې تاسو یې پیدا کړئ او یې ویې اخلئ.